دا وخت تاسو ته یو بریکینګ نیوز درکو. د خیبر پښتونخوا په کوز دیر سیمه کې د یوې بمي چاودنې په نتیجه کې د 2 ماشومانو د وژل کېدو او 3 نورو د ژوبل کېدو اطلاعات ترلاسه شوي دي. د ریسکیو 1122 ذریعو وینا ده چې دغه چاودنه په کوز دیر کې د شګوکس په مقام باندې هغه وخت ترسره شوې ده چې ماشومانو په اوبو کې د کبانو نیولو هڅه کوله، چې په دغه دوران د وړاندې نه په اوبو کې د موجودو بارودي موادو په سبب باندې چاودنه وشوه، چې په نتیجه کې 2 ماشومان په حق باندې رسیدلي دي. همدغه شانتي کې 3 ماشومان په دې چاودنه کې ویل کېږي چې ژوبل شوي هم دي، چې عمرونه یې ته د 14 نه تر 19 کلونو پورې ښودلی کېږي. دغه چې کوم په حق رسیدلي ماشومان دي او ژوبل شوي ماشومان دي، هغې ټول د علاج دپاره د تیمرګرې هیډ کوارټر هسپتال ته رسولی شوي دي. 2 ماشومان په دغه چاودنه کې په حق رسیدلي، کوم چې د پوسټ مارټم، او 3 ماشومان پکې ژوبل شوي په چاودنه کې. دغلته کې د علاج دپاره د تیمرګرې ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال ته وړلی شوي دي. د چاودنې وروسته سیمې ته پولیس اهلکار رسیدلي دي. ټوله علاقه په خپله حلقه کې اخیستې او دغه چاودنې په هکله باندې نور تحقیقات شروع کړي دي. په چاودنه کې د ژوبل شوو یو شمېر ماشومانو حالت چې دی هغه نازک ښودلی شي، د کوم علاج چې د تیمرګرې په هسپتال کې روان دی. د نورو معلوماتو اپډیټس لپاره د وحدت نیوز سره اوسئ.